چې په ځم کې موږ د ماوس په تر باندې ډیټابیس جوړ کړ، خو ما تاسو ته ویل چې ښه خبره دا ده چې موږ د SQL کمانډ سره ځان عادت کړو، ځکه په هر ځای کې د ځم غوندې فیسیلیټي موږ سره نه وي چې موږ د ماوس په تر کار وکړو. نو ښه خبره دا ده چې موږ د SQL کوډ سره ځان بلد کړو. موږ سره ډیټابیس راځو CSNDB بیا جوړو، البته د کمانډ په تر باندې CSNDB د دې کویلیشن چې کوم دی همغه پرژن اخلو یا UTF-8 د یونیکوډ له خاندانه یو اخلو. سپوز چې زموږ پښتو لیکل یا زموږ هغه رایټ ټو لیفټ چې کوم سکرپټ دی عربیک یا پښتو هغه پکې صحیح راشي. زموږ ډیټابیس جوړ شو CSNDB ډیټابیس، دا به موږ انتخاب کړو او راځو په دې کې نن ټیبل یې جوړو. صحیح ده؟ هغه فایلونه چې تاسو ته ما لیکلي وو په هغې کې CSNDB په نوم یا create CSNDB .SQL دا فایلونه تاسو سره وو. صحیح ده؟ د دې لپاره چې که زه دا غواړم چې ټول ټایپ کړم وخت به رانه ډېر ونیسي، تاسو دا پوښتنه هم کړې ده په څه کې خلاص کړم. هر څه کې چې تاسو کولی شئ نوټ پیډ پلس پلس کې خلاص کړئ، نوټ پیډ کې خلاص کړئ. خو د SQL چې کوم فایلونه دی د هغې وروستاړه یا هغه په ډاټ SQL سره سټور کوئ. په نوټ پیډ کې هم خلاصېږي، نوټ پیډ پلس پلس کې هم خلاصېږي. زه یې MySQL بنچ مارک کې خلاصوم. صحیح ده؟ MySQL ورک بنچ په دې کې خلاصوم. صحیح ده؟ کله چې خلاص شي به را کاپي کړو، زموږ کار به لږ اسانه شي. همدې سره سره هغې له دې نه دا به تر هغې چې خلاصېږي موږ بیا کوو د کمپني ډیټابیس هم جوړ کړو، هغې سره سره ورلډ ډیټابیس هم خلاص کړو، ډکشنري لپاره چې کوم ډیټابیس دی هغه هم جوړ کړو. سمه ده؟ نو موږ به پکې ورو ورو خپل پریکټس کوو او د پریکټس سره وروسته به موږ څه ناڅه نوي شیونه پکې یادوو. ښه، زموږ MySQL ورک بنچ کې چې کوم فایل دی دا خلاصول لږ وخت غواړي. ډېر ښه، زموږ ډیټابیس خلاص شو. کریټ ډیټابیس CSNDB ته بیا اړتیا نشته، ځکه هلته موږ جوړ کړو. یو CSNDB ته هم اړتیا نشته، ځکه موږ الریډي په هغې کلیک کړی دی. دغه چې کوم ټیبل دی دا ټیبل به موږ را کاپي کړو، صرف په دې کې ټیبل جوړې دي. اوکې، دا ټیبل به موږ را کاپي کړو او دلته به یې پیسټ کړو. دا به فول سکرین کړو چې موږ ته ټول ښکاره شي او زه به ورته وایم چې لاړ شه زما دا ټیبل یې جوړې کړه. ډېر ښه، ما ټیبل یې جوړه شوې. که تاسو دلته دې خوا کې ګورئ په CSNDB کې ارټیکل جوړ شو، اتور جوړ شو، کورس جوړ شو، ریلیونټ فار جوړ شو او ټاپک جوړ شو. دا ریلیونټ فار هغه ټیبل دی ERD که ستاسو ذهن ته راځي مین ټو مین ریلیشنشپ هغې ته موږ جوړ کړی. که نه به دغه جوړوئ نیو باندې کلیک کوئ خو ماوس په تر باندې، خو نه موږ ویل چې د ماوس په تر باندې موږ کار نه کوو. نو موږ سره ټیبل یې جوړه شوې، خو اوسه پورې ټیبل یې موږ سره خالي دي. که زه هر ټیبل نه غواړم چې یو شی انتخاب کړم، فرض وکړه زه وایم سلیکټ سټریک فرام هر ټیبل نوم چې لیکئ اتور. صحیح ده؟ اتور ټیبل نه ماته یو څه راوخله، زما کویري به رن شي، خو ماته وایي چې MySQL کویري رن شو، خو په دې کې شی نشته دی ځکه زما ټیبل خالي دی. نو زه به بېرته راشم، زه چې کوم یو بل فایل دی ما سره انزرټ په نوم باندې، دغه دی CSNDB initial insert کې موږ په همدغه ټیبلو کې ویلیوز یا په دې کې موږ ډیټا اچولې ده. صحیح ده؟ دا به موږ راواخلو او دلته به یې په د همدې ټیبل SQL ته به راشم، دا پاکئ او دلته به دا پیسټ کړو. صحیح ده؟ او ته به چې ځئ لاړ شي. نو زمونږ په دې ټیبل کې اوس ډیټا هم راغله، دې نه مخکې پکې ډیټا نه وه. تاسو مخکې ما تاسو ته ویلي چې یو شی انتخاب کوه. اوس زه هغه اتور ټیبل انتخابوم او ورته وایم چې اوس په اتور کې څوک شته؟ او یو دوه درې کسان اتوران موږ سره شته دي. صحیح ده؟ که همداسې زه وغواړم چې ځینې ارټیکل موږ سره شته، سلیکټ سټریک فرام ارټیکل، دا به ارټیکل کړو. صحیح ده؟ د ویر کنډیشن نه به اوس تېر شو، کله چې بیا ورته ورسېدو بیا به ویر، ځکه ویر کې موږ وایو چې هغه شخص د هغې یو کرایټیریا اخلو. نو موږ سره یو څه ناڅه ارټیکل هم لیکل شوي دي، یو 5 ارټیکل هم موږ سره شته دي. تر دې دمه پورې موږ یو ډیټابیس جوړ کړو. ډېر ښه.